बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 साइंस है पदी के टॉपिक थे यूजेस ऑफ साल्ट्स दा मोंगा सरकारी स्कूल में रास्ते पिंसम नंबर चैप्टर दे यूज ऑफ साल्ट्स मुंसे तो आयो साल्ट चिदे जोंगा बजहन की चिदे सिर्फ आगा साल्ट यानी मालगा जोंगा बजहन की सिर्फ दाराजी कि आगा मालगा कि आगा मोंगा परोटे की तरकारी की जायके द पारा मोंगा इस्तेमाल हो दा आगा साल्ट खो यवाज चिदे साल्ट द यो किस्म ने यदि नूर द साल्ट चिदे दुनिया किस्म ने नो क्लास 8 पर बुक चिदे दासी वर्क ली पदी के अवलने दे NaCl द इस्तेमाल से NaCl फार्मूला दा हागा मालगा कम چې مونږه روزمره ژوند کې چې موږ استعمالو درې ټیمه موږ ترکاری په هو نو دا باقي چې استعماليږي په روټو کې د استعماليږي نو دغه مالګه چې کم چې موږ استعمالو د دې فارمولا دا NaCl دا یوازې موږ خپل کورو کې نه استعمالو دا په انډستریز کې چې په کارخانو وغیرہ کې استعماليږي او د دې نه موږ مختلف قسم کمپاوند شي هغه جوړو او روزمره ژوند کې د استعمال چې زموږ راځي نو NaCl چې هغه مالګه چې کوم موږ استعمالو دا د فارمولا سوډیم کلورایډ نه دا آسان دی نو تاسو ته صرف د NaCl پته ده د دې نه علاوه د سالټ چې نور قسمونه دي لکه د سالټ یو قسم دی د دې نه علاوه هغه ته ویل کېږي پوټاش الم اوس پوټاش الم د سالټ یو قسم دی دا څه کوي واټر پیوریفیکیشن په ډېرو ځایونو کې د موږ د لپاره استعمالو په لیبارټري کې موږ ایکسپریمنټ وغیرہ کوو نو دا مالګه موږ راوالو پوټاش الم د موږ اوبو ته واچو دا اوبه چې دي هغه صفا کوي ٹھیک شو د هغې نه علاوه انټیسپټیک فار ماینر بلیډینګ ډیورینګ شیوینګ دې مطلب دا دی پوټاش الم که تاسو خیال کړئ سړی چې کله چاپ ته لاړ شي او د جامت کوي نو په بلیډ باندې د مخ سزې چې دی هغه ویني شي نو د هغه ویني لرکولو دپاره دا پوټاش الم راوالي او په دې پورې عمل کې چې دی ونیسي نو د هغې سره دا چل وشي چې دغه وینه چې د دې مخ ته کوم ځای نوځي نو دا ودرېږي او د دې دا شکل داسې وي دا بلکل سپینه وي او داسې لکه خاورۍ نو هغې ته موږ وایو پوټاش الم بل درېمې قسم زموږ سره دی هغې ته ویل کېږي کاپر سلفیټ نو کاپر سلفیټ دا هم د سالټ یو قسم دی دا موږ څه لپاره استعمالوو یوزډ ایز پیسټیسایډ ان ایګریکلچر اوس په دې کې دا ټکی دی پیسټیسایډ نو دا پیسټ دا ټکی چې دی دا موږ وړو انیملز ته وایو لکه په دې کې منګک راځي په دې کې مولخ راځي هر هغه وړوکی ځناور چې هغه زموږ زراعت یا زموږ چې کوم فصلونه سبزیانې وغیرې هغې ته نقصان نه کوي نو کاپر سلفیټ چې دی موږ د سرو په شکل یا د سپریګانو په شکل مونږ چې دی دغه فصلونو باندې کوو او هغه دا چل کوي چې دا ایز ا پیسټیسایډ استعمالېږي پیسټیسایډ چې دی دا دوایي ده د څه لپاره دا دوایي ده د وړوکي انیمل چې دی دا مړه کوي ښه بیا څلورم نمبر قسم دی سوډیم کاربونیټ د څه لپاره استعمالېږي د شیشې په جوړولو کې صابون په جوړولو کې او د هغې نه علاوه واشنګ سوډا مطلب دا دی چې بلیچ او یا کم سرف وغیرہ شي په هغې مونږ کپړې وینځو نو دا د هغې دپاره چې استعمالېږي سوډیم کاربونیټ بل زموږ سره دی بیکینګ سوډا دا ټکی یا ساده بیکینګ دا ټکی دا وتی دی د بیکرۍ نه بیکري نو دا بیک چې دی دا د مونږ راغستی دی چې کوئ دا بیک چې دی دا مونږ راغستی دی ډبل روټۍ یا نور قسم سویټس وغیرہ چې کله مونږ تیارو نو په هغې کې دا بیکینګ سوډا چې دی تیارېږي او دا بیکینګ سوډا چې شی دی دا د سالټ یو قسم دی د هغې نه علاوه فایر ایکسټینګویشر مطلب دا دی چې په کوم ځای کې اور ولګي اور مړ کولو لپاره چې دی موږ کوم سالټ استعمالو نو هغې ته ویلی کېږي بیکینګ سوډا او د هغې نه علاوه اینټي ایسډ مطلب دا دی چې د ایسډ خلاف چې دی دا کار کوي نو هغې لپاره چې دی هم موږ بیکینګ سوډا استعمالو بیا زموږ سره دی میګنیشیم سلفیټ نه موږ دویمې نوم وایو ایپسم سالټ دا په پینزابلنس کې راځي په ټرو پالس کې او په کالم A کالم B کې راځي چې د میګنیشیم سلفیټ دویمې نوم څه دی ایپسم سالټ اوس دا کله استعمالېږي کله چې زموږ په جسم کې انسان ته چې ډېرې مسلې راځي یو بیماري داسې ده چې انسان ته ټکو بولو مسله راځي انسان جسم کولمو مسله راشي نو ټک بول چې دی باید لږ تکلیف وي نو د هغې دپاره موږ لیګزیټیو میډیسن خورو لیګزیټیو میډیسن داسې میډیسن ته وایي چې ټکو بول مسلې دا میډیسن سړی وخوري نو د دغه سړي خېټه خرابه شي چې کله خېټه خرابه شي نو دا سټول چې دی دا لیبارټري یو ټکی دی دا موږ ټکو بول لپاره استعمالو نو د هغې مسله چې د ختمیږي په لیګزیټیو میډیسن باندې او دغه لیګزیټیو میډیسن کله موږ استعمالو نو په دې کې میګنیشیم سلفیټ یا ایپسم سالټ پکې وي دا په دې دوایي کې چې دی استعمالېږي نو سالټ چې کوم موږ استعمالو هغه موږ د ذایقې برابرولو لپاره خو دا نور چې دي دا موږ په روزمره ژوند کې استعمالو خو د دې پهچان چې دی موږ نشو کولی خو کله چې موږ کپړې وینځو دا هم دی یا موږ په دوایانو کې موږ استعمالو د اور مړ کولو لپاره په بیکرۍ کې موږ استعمالو د ایسډ خلاف او صابون جوړول
چې کله سړی جامد کې د هغه مخ ویني شي د هغه وینې سټاپ کولو لپاره چې دی موږ سالټ چې دی استعمالو پوټاش علم چې دی نو دا پکې اهم دی. نو دا سالټ قسمونو که په دې پوه شوي ماته ضرور وایي. میلاو شو په